زما عزتمندو نن درته په دې ویډیو کې د سورة القریش ډېرې اهمې او مجربې وظیفې بیانوم. کله چې تاسو دا واورئ نو حیران بشئ چې کریم رب په دې سورت مبارکه کې څومره لوی طاقت کېښودلی دی. زما عزتمندو د سورة القریش دا وظایف تاسو د هر قسمه حاجتونو د پوره کېدلو دپاره کولی شئ. د هر قسمه خواهشاتو او مقاصدو د حل کېدلو دپاره کولی شئ. په تاسو باندې د دشمن د طرف نه یره ده، خوف دی، نو د دشمن نه د امن او حفاظت دپاره تاسو دا عظیم الشانه وظیفه کولی شئ. یا د ستاسو د رزق د مال دولت مسله وي نو دا وظیفو کې کریم رب در باندې د رزق دروازې را پرانیزي او د هر قسمه رزق تنګي او پریشانی به کریم رب ختمه کی. د داسې ځای نه به الله جل شانه تاسو ته رزق عطا فرمای کی چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د سورة القریش یوه ډېره خاص او عظیم الشانه وظیفه ده. الله جل شانه په دې سورت مبارکه کې ډېر لوی کمالات او برکات اچولی دي. زما عزتمندو دا یو وړوکی شان سورت دی. دا سورت مبارکه د قرآن مجید په آخري لسو سورتونو کې یو خاص سورت مبارکه دی. زما عزتمندو دې سورت ته سورت القریش ویل کېږي. دا خبره تاسو یاد ساتئ چې قریش دا د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خاندان ته ویل شي. الله جل شانه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په قریشو کې، بیا په بنو هاشمو کې او بیا په بنو عبدالمطلب کې را لېږلی دی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل شانه اخیری پیغمبر دی. د دی نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشتا. به هر حال زما عزتمندو وظیفې طرف ته راځم. کله چې تاسو دا وظیفه وکئ نو تاسو ته به د دې د برکاتو او د ثمراتو بیا پته ولګي. لہذا زما عزتمندو زه تاسو ته مختلف قسمه وظیفې بیانوم، خو په غور سره په توجه سره دې ته غوږ کېږدئ او خپل ځان پې پوهه کئ. تاسو ته یو درخواست ریکویسټ دا دی چې مکمل توجه سره تاسو ویډیو اخره پورې ګورئ چې د وظیفې څه طریقه کار وي چې مکمل تاسو په هغې باندې پوه شئ. ډېر وروڼه او خویندې داسې وایي چې یاره مونږ وظیفه وکړو خو زمونږ کار نه کېږي، نو چې تپوس ترې نه وکړي نو وظیفه هغوی غلطې طریقې سره کوي. او ګورئ تاسو ټوله ورځ موبایل ته ناست یئ، موبایل ګورئ، نو که یو 10 منټه یا 8 منټه تاسو وظیفې ته ورکړه او صحیح طریقې سره پوره ویډیو تاسو واورېده نو څومره فایده به تاسو ته درکوي. لہذا ویډیو اخره پورې ګورئ، ښه په غور سره توجه سره ورته غوږ کېږدئ. په دې کې زما عزتمندو لومبنۍ وظیفه چې کومه زه تاسو ته د سورة القریش بیانوم هغه د سفر حوالې سره ده. تاسو په ګاډي کې سفر کوئ یا په هوایي جهاز کې سفر کوئ یا سمندري سفر تاسو کوئ، تاسو لا سفر شروع کړی نه دی بلکې د سفر کولو اراده تاسو وکړه، نو د سفر کولو نه مخکې تاسو دا وظیفه وکړئ. 11 پیرې درود شریف ولولئ او 101 مرتبه 101 پیرې تاسو سورة القریش ووایئ. انشاءالله تعالی د ستاسو دغه سفر به محفوظ وي. تاسو به د هر قسمه نقصان نه، هر قسمه تکلیف نه په امن او حفاظت کې یئ. دارنګې زما عزتمندو تاسو باندې د دشمن د طرف نه یره ده او ته دا غواړې چې زه د دې دشمن نه محفوظه شم، نو زما عزتمندو دا صورت مبارکه صرف او صرف 11 بار ووایئ، یعنی 11 ځله ووایئ. انشاءالله تعالی د دشمن د حملې نه، د دشمن د ضرر نه به تاسو محفوظه یئ. زما عزتمندو که ستاسو د کاروبار مسایل وي، د رزق حوالې سره یا د مال او دولت تنګي وي، قرض کې راګیر یئ، نو داسې کس ته پکار دي چې دا وظیفه دی د ماښام مونځ نه پس هره ورځ
11 مرتبه 11 پیری دا سورت مبارکه لولي ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته دومره کاروبار روزګار پیدا کی او د داسې زینب رزق ور نصیب کی چې دې ورته حیران شي. یا زما عزتمندو زمونږه خغرونه خويندې چې دا غي ګردو کې مسله وي ګردو کې کانی وي ګیټ کې وي زخم وي او غ دردونه کوي نو داسې رونو خويندو ته پکار دي چې سورۃ القریش 7 مرتبه و پیری دا 11 ورځو پورې په مخه باندې وي په بو شوفکه یو سکري ان شاء الله تعالی د ګردونه به ګټ کی اوزي داسې طریقې سره چې دی په پویم نوي الله جل شانه ورته شفا ور نصیب کړي وي. یا زما عزتمندو یو ځای ته تاسو تلی چا سره ملمانه یا یو ځای داسې وي چې تاسو ته پته نه وي چې آیا دا خوراک پاک صاف دی په دې کې نقصان شته دی او که نشته دی. نو زما عزتمندو داسې خوراک چې هغه مشکوک خوراک وي د هغې نه مخکې تاسو د خوراک کولو نه مخکې تاسو سورۃ القریش ولولئ او په خوراک باندې شوف کوي ان شاء الله تعالی دغه خوراک کې چې سم سلام و کریم رب تاسو ته د هغې نه نجات عطا فرما کوي. زما عزتمندو بله وظیفه زه تاسو ته بیانوم خو د دې نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آلې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته واتس اپ نمبر ښکاریږي. زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ اعلان دی کامنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو دویمه وظیفه دا ده چې هغه څوک چې هغوی د زړونو بیماران وي هارټ اټیک په هغوی باندې راځي یا نور څه بیماري وي نو هغوی ته پکار دی چې دا صورت مبارکه د روزانه 70 مرتبه اویا پیری لولي. ترتیب او طریقه کار دا دی چې اول له ټولو نه مخکې 11 مرتبه 11 پیری درود شریف بیا سورۃ القریش 70 مرتبه بیا ورپسې یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 21 مرتبه 21 پیری او اخره کې 11 پیری درود شریف. نو که ستاسو مشکل وي پریشانی وي نو کله تاسو دا وظایف وکړو د هغې نه پس به ضرور تاسو دعا غواړئ د الله جل شانه نه او په عجزۍ سره په یقین سره په برواسې سره به د الله جل شانه نه دعاګانې غواړئ ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه ستاسو تمام مسائل حل کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ.